په خیر راغلل وختونو مسافر روژه علامه شربینی و مفسر د سراج المنیر په نامه تفسیر لیکلی هغه په دې تفسیر کې وایي چې د دغو درویستو کلو په درج کې دننه جبرائیل علیه السلام 40 زره واره و نبی علیه السلام ته د وحی د راوړو دپاره راغلی د جبرائیل علیه السلام د 40 زره واره د راتګ په وجه په 23 کاله کې دا قرآن کریم مکمل او په کومه شپه کې قرآن کریم شروع سوی ده الله پاک وای انا انزلناه فی لیلة القدر وای موږ نازل کړی ده دا قرآن په هغه شپه کې چې هغه د قدر خاونده ده د عزت خاونده شپه ولې د عزت خاونده سوه خو قرآن کې نازل شو وما ادراک ما لیلة القدر الله وای ته چې شي پوه کړې ته پوه یې د قدر د شپې کم انداز لیلة القدر خیر من 1000 شهر د قدر شپه تر 1000 میاشتو بهتره 1000 میاشتې تقریبا د 80 کلو په شاوخوا یو سړی به 80 کاله عبادت کوي یو سړي به د قدر په شپه کې 2 رکعته لمونځ کړی د دغه سړي بهتري پر هغه ډېره ده چې 80 کاله عبادت کړی چې دا د قدر په شپه کې قدر دغې شپې ته الله دونه اعزاز وبخښئ دا هم په دې روزه کې اهل تفسیر وایي چې دا مسله قطعي ده چې د قدر شپه په روزه کې ځکه یو ځای الله پاک وایي انا انزلناه فی لیلة القدر بل ځای وایي شهر رمضان الذي انزل فیه القرآن الله وایي موږ د قدر په شپه کې نازل کړی دلته بیا وایي چې د رمضان میاشت هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل شوی لدی دا معلومه سوه چې د قدر شپه هم په روزه کې ده الله روزې ته څونه اعزاز وبخښئ د رحمتونو انوارو باران وریږي پکې د جنت